په کابل ښار کې سلو اړمنو کورنیو ته خوراکي توکي وویشل شول. دغه مرستې د اصیل خصوصي شرکت له لوري په بېوزلو کورنیو وویشل شوې. کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړې وې خوښ وو او له اسلامي امارت یې غوښتنه کوله چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي ترڅو هغوی د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې په خپله پوره کړي. از دولت میخواهیم که به مردم کار پیدا کنه، وظیفه پیدا کنه، اینمی چیزا پیدا کنه که مردم بسیار د مشکلات دچار هستند. په تیرو میاشتو 5 میاشتو موږ کولی شول د 40,000 افغانانو سره په 1300 مختلفو ولایتونو کې کومک وکړو او نن کابل کې توزیع روانه ده. 100 کورنۍ دي زمونږ په غذایي موادو کې اوړه دي، چای دی، بوره ده، لوبیا ده، وریجې دي، دال دی و همداسې نور شیان دي. کمک ها دیگه قدر زیاد بسنده نیست، 40% الی 50% میتونه مشکلات مردم حل کنه. خواست ما از امارات اسلامی که هست که باید وظیفه را برای جوانان فراهم سازند تا مردم بسیار در وضعیت خراب اثر میبرند. دا یادونه وړ ده چې له دې مخکې هم د اصیل خصوصي شرکت له لوري د هیواد په 13 ولایتونو کې 40,000 کورنیو ته خوراکي توکي ویشل شوي دي. د یاد شرکت مسؤلین وایي چې له بېوزلو او اړمنو کورنیو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي.